وږو تندونه برجت ښارونه مه جوړوه. موږ هم نن رالو د غږ نیوز دا ټیم راغی په دغه بنډار کې د شریکېدو دپاره چې زغمي ظلم او د ظلم خلاف جنګ نه کوي د هغو کور به یو صحت خالي د غم نه وي. د کچه خاورونه جوړ دی زی په زی د لوګي تور دا بوتکي بوتکي چې ښکاري ته د ما د جانان کور دی ته د ما د جانان کورو. حجرې ګوټ ور پسې ګوره او زما جانان به په شلېدلي کټ کې وینه. السلام علیکم د غږ نیوز ګرانو کتونکو په پروګرام ټولنه کې درته هرکلی وایم. نن موږ راغلي یو سوات یو تاریخي کلي شالپین ته چېرته چې حجره په هغه خپل روایتي انداز کې اوس هم برقراره ده او هلکان او زلمي او مشران راځي په حجره کې د ماښام د ډوډۍ نه وروستو ناسته کوي تر ناوخته پورې ناسته کوي. د دې نه علاوه موسیقي پکې هم کوي نور سرګرمیانې پکې هم کوي او ډېر په مینه باندې اور بلیږي ښه ښکلی بیلر لګېدلی په دې ژمي کې او ډېر د ناوخته پورې ناسي نو ډېر خوند کوي. موږ هم نن رالو د غږ نیوز دا ټیم راغی په دغه بنډار کې د شریکېدو دپاره نو موږ ډېر خوشحاله یو چې د دې ځوانانو سره ناست یو او دا هغه کل دی چې دا تعلیم یافته کل دی چې خپل څوک سبقونه وایي څوک په سعودي عرب کې دي او ما خو پکې وکتل دوه پکې ډاکټران هم دي چې اوس د ایم بی بي ایس سټوډنټان دي فاینلي ته رسېدلي دي نو ښه پوه پوه هلکان پکې ناست دي. دیو په دې محفل کې د یو بل سره خپل هغه خیالات شریکوي ماښام چې راشي د تر ناوخته پورې د یو بل سره هغه خپل د ورځې کارکردګي بیانوي یو بل ته د یو بل نه پوهه حاصلوي په مختلفو مسایلو باندې بحث کوي په سیاسي خبرو بحث کوي په سماجي معاشرتي خبرو باندې د یو بل سره خبرې کوي. نو نن موږ دلته راغلي یو او زه غواړم چې ستاسو سره د دې ملګرو پیژنګلو وکړم تاسو د دیو په خیالاتو خبر کړم. نو د ټول نه اول دلته زموږ سره زموږ یو ملګری ناست دی مشر دی او هغه په محکمه تعلیم کې استاد پاتې شوی دی سماجي خدمات هم دي ډېر خوږ سړی هم دی. نو زه غواړم چې هغه نه څه تپوسونه وکړم او هغه موږ ته دا ووایي چې دا د دې کلي د خلکو ژوند جواک څنګه دی د دیو ذریعه معاش څه دی دیو څنګه ژوند تېروي د دې نه علاوه د دې حجرې په باره کې چې کوم په خپل روایتي انداز کې موجود ده نو دی موږ ته ووایي چې دا د څومره زمانې نه دلته کې قایمه ده او دا د کم وخت نه په دې کې دا هلکان ناسته پاسته کوي. نو ستاسو سره معرفي کوم خپل ګران ملګری بخبلن استاد صاحب. ټولو نه اول زه د خپلو راتلونکو میلمنو ته په خیر وایم او د دوی شکریه ادا کوم چې دوی په دې وخت کې زمونږ خواله رالو او زمونږ د کلي د حال حوال نه ځان خبروي او زمونږ د کلي د پخوانۍ ډیرې د هغې د روایاتو ثقافت او د کلي د خلکو د یو بل سره کلویغۍ نه ځان خبروي. نو زمونږ دا دیره خو چې زما څومره یاده ده نه کم از کم د 50 سال نه دا ده زړه دیره مخکې بله وه هغې ته به خلک په تلو کې لږ په مشکله سره ته د ورځې وه پکې اکثر خلک نو د شپې به وو. اوس خو دا په داسې ځای آباده شوه چې دلته خلک راځي مشران هم راځي کشران هم راځي او د یو بل د حال حوال ځان خبروي. زمونږ د کلي د اکثرو خلکو دارومدار د ژوند چې دی هغه په زمینداره دی. زمینداره دلته خو اوس هغه پخوانی زمینداره نشته ځکه چې اوس هغه څاروي ساتل او دا په لویه پیمانه نشته
ډېر په کمه پیمانه دي او د هغې وجه دا ده چې اوس اکثر پټي باغونه شو، خلکو پې باغونه ولګول. دلته د ګیاګانو کمی راغی او د هغې په وجه باندې خلک اوس هغه څاروو ساتلو نه خلاص شوی دی. په دې زموږ په ټوله محله کې به کم از کم 5-6 میخې نه وي او په زاړه دور کې اودس تېر و چې زموږ په ټول کلي کې به داسې څوک نه و چې د هغه به خپلې میخې غویان دانه. خو اوس چې کوم دی نو اوس هغه خبرداره چې ټول هر څه د باغونو په دغه کې لاړو، خلک نقدور فصلونه کړي چې هغه یا شلتالان دي یا نور څه داسې الیچې دي، نور باغونه دي. نو زموږ د خپل کلي هغه پخوانی د زمیندارۍ هغه پروګرام اوس په دې طریقه روان دی او زموږ د خلکو د خپلې کلبېغۍ کې ډېر لوی مینه محبت دي. د یو بل سره ډېر ښکلی ژوند تېروي، په غم ښادۍ کې د یو بل سره ښه شریکي. که په یو کور غمي نه په ټولو خلکو غمي، که په یو کور کې خوشحالي نه په ټولو خوشحالي. بل د الله رحم دی او د مشرانو دعا به زموږ کشر کول ډېر زیات ښه دی. دا دیره اوس هغه کشر کول را ټینګه کړې ده. د دې سره سره د سماجي او د دې کارونو سره سره زموږ واړه انشاءالله ډېر ښه اعلی تعلیم یافته دي. زموږ په دې خپل واړه شان محله کې 5-6 ډاکټران دي او په دې کې انجینران شته، په دې کې نور په اعلی عهدو باندې خلک شته. خو د الله رحم دی چې د خلکو د بل سره مینه محبت ډېر زیات دي. نو زه چې کوم ګورم تېر ژوند هم ډېر ښکلی ژوند و، خو د ستړو سره مخامخ و، ډېرې لویې ستړې وې. خلکو ته ډېر مراعات داسې و چې هغه نه مهیا او سکولونه نه و، بل څه نه و. موږ په خپله موږ چې کوم سبق ویل دی موږ دلته په دې دیرو کې ویل دی. په هغه زوړ دور کې چې کوم دی تعلیم ډېر زیات کمی و، ډېر کم خلک وو چې هغو به نهایت په ډېر مشکله سره 10م پاس کړی و او هغه هم داسې وو لکه په وړو کې د مالګې برابر و. نور عام تعلیم به خلکو چې کوو د 5م-6مه پورې به یې کوو. ملګرو خبرې مو واورېدې. اوس غواړم چې تاسو موسیقي واورئ او د موسیقۍ نه مزه اوچته کوي. نو راځئ موسیقي اورو. غټ هغه چې ورپکې انسانیت وي، که غریب وي یا مالک د ډېر دولت وي. صابره د هغې نه نسمن ښیم، په حرامه که جیبونه مې برجت وي. زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه، زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه، کچه بنیاد باندې پاخه برجونه مه جوړوه. زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه، زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه. سر د بل په زور لامونه مه جوړوه، د بل په سر د بل په زور لامونه مه جوړوه، کچه بنیاد باندې پاخه برجونه مه جوړوه. زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه، زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه.
دلوګو تندونه برجت خارونه مه جوړوه دلوګو تندونه برجت خارونه مه جوړوه کچه بنیاد باندې پاخه برجونه مه جوړوه زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه صابر نه څوک مني نه پې عمل کوي 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 دماغ دماغ خرابوه شعرونه مه جوړوه دماغ دماغ خرابوه شعرونه مه جوړوه کچه بنیاد باندې پاخه برجونه مه جوړوه زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه جوړوه زړګیه ځان له د ژوندون غمونه مه مینوالو چرته چې اجرای نو هلته ټنګ ټکورو ټک ټکاله او موسیقي خامخای نو په دې سلسله کې ستاسو سره هم څه ملګري معرفي کوو چې هغونه تاسو څه واورئ نعیم یو زلمی دلته ناست دی هغه ته خواست کومه چې هغه موږ ته څه اورول غواړي د کچه خاورونه جوړ دی زی په زی د لوګي تور دا بوتکي چې ښکاري ته د ما د جانان کور دی ته د ما د جانان کورو په زړه ماته کټوۍ کې سره ګلونه د ورخاړي ما ګلونه ډېر لیدلي خو د دې حسن لا نور د کچه خاورونه جوړ دی زی په زی د لوګي تور دا بوتکي چې ښکاري ته د ما د جانان کور دی ته د ما د جانان کورو دلته کې چونکې دا محفل چې دی په دې کې زیات زموږ سره ځوانان ناست دي او د ځوانانو محفل دی نو په دې وجه به زه د ځوان کل د یو نماینده دی زموږ سره ناصر علي نو زه به د هغه نه تپوس وکړم چې ستاسو په دې موجوده سماج کې د معاشرې دپاره څه کردار دی پکار ده چې ستاسو څه کردار ولوبوئ نو هغې وضاحت که موږ ته وکړي نو ډېره به ښه ناصر علي تاسو به ستاسو د غږ نیوز د ملګرو او د اورېدونکو ټولو ډېره شکریه مننه چې تاسو راغلئ او وخت وویست او زموږ سره دلته کې په دې حجره کې کېناستئ حجره کې څنګه چې تاسو ولیدو لکه زموږ سره دلته کې زیات ځوانان هلکان په حجرو کې کښېني او زموږ دا کوم د نن دور د ځوان کول چې دی دا زیات تعلیم یافته دی خپل کار روزګارونه کوي خپل تعلیمونه کوي او د دې سره سره په سماجي اړخ باندې هم خپل تګ و دو کوي لکه دې مصروفه دور کې چې دوی دا کم دلته کې ناسته کوي نو دا یو هم ډېر غټ کنټریبیوشن ډېر غټ هغه دی معاشرې ته چې دا دلته راځي او د خپل خیالات چې دي د مختلف فیلډونو هلکان دي هغه راځي او د خپل خیالات د یو بل سره شریکوي او پرمختګ طرف ته لکه د ټولو په علم کې هم اضافه کېږي او پرمختګ طرف ته د یو بل سره هغه مدد هم کوي د یو بل سره هیلپ کوي چې نور هم مخکې لاړ شي لکه سماجي حواله سره که فرض که زه مثال له ورکړم چې دلته کې دا کوم د کرونا وایرس چې کوم په چین کې چې راغلی نو زموږ په دلته کې په دې حجره کې په هغې باندې ښه سراسل باس لکه شو دی چې یاره دا څه شی دی او د دې څه دغه دی د دې نه د بچاو څه طریقې دي موږ له څه پکار دي هر قسم داسې څه مسله چې راشي نو په هغې باندې ډېر بحث کېږي څنګه چې تاسو وویل لکه زموږ سره په دې محفل کې انجینران هم ناست دي زموږ سره ډاکټران هم ناست دي زموږ سره دلته کې پی ایچ ډي ډاکټران هم ناست دي خو موږ عام طور په جمعې کې یا په چوټیانو په ورځو کې موږ ګڼ یو ډېر او په دې نور نو دا ټولې دا مسلې شیر کېږي که چېرته څه سیاسي مسله راشي څه سماجي مسله راشي ملکي حالات راشي په هغې ټولو دوی بحث کوي او د شعور اګاهۍ لکه د یو بل کې د دې خبرې شعور راکوي کوم چې د کوم فیلډ کس
هغه نورو ته په هغې بحث کوي. یا موږ به دا ووایو چې د اتوار په ورځ باندې دلته کې موږ دا یو بل دغه هم کوو، د هر اتوار په ورځ د ماسپښین د لمانځه نه وروستو موږ 2 غنټې په دې لارو کوڅو کې دا لښتي صفا کوو. ډېر ښه. دا پلاستیکونه چې دي دا ټول شي هغه څه پټوان او هغه غیر ماسونه دا ټول راکان دي الله دې سړي کې دا ټول چې دي دا ټول راوتي او بس مشران ورته خونه وکړي د دې جذبې. نو لکه څنګه چې داسې وي چې څه کردار لوبولی شي، نو دو کردار خپل په هر یو اړخ باندې، که هغه په سماجي دی، که په سیاسي دی، که په معاشي باندې دی. زمونږ دا ملګری دی دا په معیشت په حواله سره لیکلی دی، سبق خو یو ډیګري د ده په اکنامکس کې ده. نو د ده نه موږ په هغې سره لکه نن سبا چې دا کوم دا ګراني ده او دا انفلیشن او دا قصې پسې، نو دی په هغې سره موږ ته کنټریبیوټ کوي چې یاره څه پکار دي او دا څه قصه ده او څه روانه ده. نو د ټولو نه ښکلې خبره یو دلته کې دا ده د دې ځوانانو او د دې کېناستو په دې کې چې یو خو سماجي هماهنګي ده چې دا نن دور یو ډېره لویه مسله ده چې لکه په سماج کې هماهنګي نشته. په دې کې که سبق څوک وایي او که نه وایي، که څوک تعلیم یافته دي او که نه دي، که څوک د کم پیډ یا ټول دلته کې یو ځای کښېني او د یو بل سره خپل خیالات شریکوي، نو یو دغه سماجي هماهنګي پکې راځي د دې محفل د وجې نه. کوم چې ما تاسو ته ووایي چې دا د اتوار په ورځ باندې زموږ دا کوڅې که تاسو د ورځې هم وګورئ نسبتا زموږ دا کوڅې ډېرې پاکې دي، ځکه دا د پاپړو دا کاغذونه د وړو دا پلاستیکونه دا موږ د اتوار په ورځ راټولو دا چیزو کوم لښتي چې فرض کړه ډک شوي یا موږ کولو په خپله دا هلکان لګیایي کم از کم 2 غنټې دو په دې کې لګیایي. دا کومې لارې چې فرض کړه خرابې شوي دا پاکوي جوړوي، که واټه پکې راکوي دا مشران ورته ښوونه کوي او دو پکې دا هم راکوي. نو د دو کردار او زه خو یم چې بلکې زه دا خپل دا د حجرې دا مجلس چې دی دا مثالي ګڼم او زه یم چې نورو خلکو هم د دې نه دغه واخیستی چې دلته کې دا یو شان کېناستو. لکه څنګه چې ما تاسو ته سماجي هماهنګۍ خبره وکړه، دا یي چې په نورو ځایونو کې دا کوم چې مونږ وایو چې یاره زمونږ چې دی طبقاتي نظام تعلیم دی، نو دا طبقات چې دي څوک پرایویټ سکولونو ته ځي د هغو ځانه یو ګروپ جوړ شي، څوک د سرکار سکولونو ته ځي د هغو ځانه یو ګروپ جوړ شي، څوک مدرسو ته ځي د هغو ځانه یو ګروپ جوړ شي او د دوی په منځ کې بیا هغه کوارډینیشن یا هماهنګي نه وي، خو هر یو هغه طبقات جوړیږي. خو دلته کې الحمدلله دا ده چې دا ټول دلته کې په یو مجلس کې کینی او دا یو مجلس چې دی دا هماهنګ کوي. نو دا ډېر زیات لکه او د دوی کردار چې کوم پکار دی نو هم داسې کردار پکار دی چې خلک د یو بل سره نږدې شي او دا فرقونه ختم شي چې دا د مدرسې ماشوم دی هلک دی دا د هلک د مدرسې نه فارغه دی، دی د پرایویټ سکول نه فارغه دی، دا ډاکټر دی دی به جدا د ګروپ وي، د دې انجینیر به جدا ګروپ وي، د دې پی ایچ ډي والا به جدا ګروپ وي، د دې د پالیټکس کوم ماهرین چې دوی به جدا، دلته ټول یو ګروپ دی. حجره د ټول کلي د سره د نیمو شپو منګې زما لالی وهینه. ګرانو مینوالو تاسو زمونږ ټولنه پروګرام نننی وکتلو، امید کوم چې تاسو به خوښ شوی. زه به درنه اجازت واخلم او تاسو د موسیقۍ نه خوندونه واخلئ. د الله په امان. شحال می ګورا او چې زور ورا دی لیدم کمزور شما او بیلتون می زیل د زړه پریکړې او لکه لختر په چورلې دوز مکې لزما او بیا به د کلي من ته نظم